अस्सलाम वालेकुम नाजरीन د नن ورځ تازه ترین ویلاګ سره زم اعجاز یوسفزئی کتونکو په نننی ویلاګ کې به زه خبره کوم چې د افغان کډوالو لپاره یعنی POR کارت لرونکي افغان کډوالو لپاره اهم ترین فیصله مخې ته راغلې ده. دې لړ د پاکستان وفاقي حکومت ټولو صوبو ته او دارالحکومت اسلام آباد چې کومه انتظامیه ته هغوی ته اډر جاري کړی دی چې افغان کډوال یعنی POR کارت لرونکي افغان کډوال دی نه تنګ کړی شي او نه گرفتار کړی شي. یقینا چې دا یو لوی خبره ده، ډیر غټ نیوز دی، ځکه چې د دې نیوز نه وروستو موږ ته داسې ښکاري چې ګنې په مستقبل کې د POR کارډ لرونکي افغان کډوالو لپاره څه غوره خبره مخې ته راتللی شي او د دوی توصیې کېدلی شي. کتونکو زه به لږ د دې مراسلې ذکر وکړم چې دا مراسله د وفاقي حکومت لخوا جاري شوې ده. دا مراسله چې کوم دا د ټولو صوبایي حکومتونو ته، وزارت داخله ته، صوبایي وزارت داخله ته، IGs ته یعنې په صوبو کې چې کوم د پولیسو مشران دي IGP ورته ویلی شي، انسپکټر جنرال اف پولیس ورته ویلی شي، دغه رنګ چیف سیکرټریز د صوبو چې کوم دي ټول نه د ټاپ بیروکریټ چې کوم دی هغه چیف سیکرټري وي، ټولو چیف سیکرټریز ته دا مراسله جاري کړې شوې ده چې افغان کډوال دی تنګ نه کړی شي او نه د گرفتار کړی شي. یقینا چې دا ډیر زیات حوصله افزا او مثبت خبر مخې ته راغلی دی. د دې خبر نه مونږه آیډیا اغستلی شو، دا ګس کولی شو چې په مستقبل کې یعنی تیرو ورځو کې مونږ کتل چې د افغان کډوالو د توسیع دا معامله ډیره زیاته انښتې وه. مونږ په دې کشمکش کې او دغه رنګ افغان کډوال هم په دې کشمکش کې چې آیا توسیع ورکولی کیږي او که نه ورکولی کیږي. اوس د دې خبر نه یعنی افغان کډوال مه تنګوئ، مه گرفتاروئ. د دې نه دا ثابتېږي چې حکومت پاکستان څه نه څه معاملات توی کول غواړي او دې کډوالو ته مهلت ورکول غواړي. مزید په دې کې داسې ښکاري چې ګنې د مختلفو اخباراتو لخوا او د مختلفو د کابینټ ډیویژن د ذرایعو لخوا موږ ته ویلي شوي دي چې دوی په دې کې تقریبا د 3 میاشتو نه والې تر د 6 میاشتو پورې د توسیع امکان دی. خو تر دې دمه دا د ټولو نه حوصله افزا خبر مخې ته راغلی دی چې ټول IGs او سیکرټریز یعنې صوبایي حکومتونه او د اسلام آباد حکومت دا ټول یې د افغانستان د کډوالو د گرفتارۍ نه منع کړي دي. د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې په پاکستان کې POR کارډ لرونکو افغانانو شمیره تقریبا 14 لکه پورې ده او دا هغه افغانان دي چې کوم نسبتا تعلیم یافته دي. د دوی په پاکستان کې کاروبارونه دي، واړه کاروبارونه دوی کې، دوی لوی کاروبارونه کوي او په پاکستان کې تقریبا د دوی د 10 ارب ډالرو سرمایه ده. تیرو ورځو کې څنګه چې تاسو ته پته ده زموږ د افغانستان چې کوم یو کمیټي ده د مهاجرو، د هغوی د یو مشر سره زما خبره کوله، هغه ته مو وویل چې به په پاکستان کې د افغانانو څومره کاروبارونه دي. نو هغه چې کوم سټیټسټکس بیان کړه، اعداد و شمار بیان کړه، نو په کې په سوونو کمپنۍ او په زرګاو چې کوم دی کیټل فارمز چې کوم دی او دغه رنګ بې شمېره یعنې د کرش پلانټونو پورې د مشیندرو پورې او دغه رنګ د وړو کاروبارونو کې تاسو په بازارونو کې کتلی شئ، غټ غټ سټورونه کتلی شئ. د دې نه علاوه نور په نورو صوبو کې، په کراچۍ کې، په لاهور کې، دغه رنګ نورو دارالحکومتونو کې، په کویټه کې، په پیښور کې، په دې ټولو کې وسیع واریز کاروبارونه دي د افغان کډوالو او تقریبا دا د 10 ارب ډالر کاروبار دی. 10 ارب ډالر دا هم ډیر دی چې پاکستان ته د بهر نه چې کوم پاکستانیان پیسې رالیږي هغه تقریبا 1.5 ارب یعنې 31 ارب ډالر دی. یقینا د هغې نه څه 15% برخه چې کوم ده د افغانانو په پاکستان کې انویسټمنټ دی. یقینا چې پاکستان ته په دې وخت کې د انویسټمنټ ضرورت دی. دا غلطي د پاکستان چرې هم نو کې چې دا کډوال په زور زبردستۍ سره یا په نورو طریقو سره د ملک نه بهر کړی شي، ځکه چې که هغوی بهر ځي نو د هغوی چې دلته په پاکستان کې کوم انویسټمنټ دی دا به هم خرابېږي او دغه انویسټمنټ به کمیږي. نو د پاکستان چې کوم معاشي ستونزو سره مخ دی نو یو بل ډنټ پاکستان ته رسیدلی شي. کتونکو POR کارډ لرونکي هغه افغان کډوال دي کوم چې په پاکستان کې رجسټرډ دي، دا د UNHCR سره رجسټر دي. د دې نه مخکې چې کوم ډرایو چلېده، مهم چلېده د ACC کارډ لرونکو د بېدخلۍ یعنی ACC کارډ لرونکي هغه افغان کډوالو اگر چې هغوی ته دغه ACC کارډ جاري کړی شو په 2017 نه را په دې خوا، خو بیا هم دا غیر قانوني و. په 31 مارچ باندې د دوی اخیری ډیډلاین ختم شو او تر دې دمه تقریبا ویل کېږي چې 6 لکه دغه ACC کارډ لرونکي خپل وطن ته لیږلي شوي دي او اوس چې کوم دی دا 1.4 میلیون چې کوم افغان کډوال دي POR کارډ لرونکي د دوی د لیږلو لپاره تیاري شروع وه. خو د دې لپاره موږ ډېر زیات کمپین وکړو، موږ ډېر زیات په میډیا باندې تاسو ګورئ، په چینلو باندې موږ ډېر زیات کمپین وکړو او ګورنمنټ یقینا چې موږ په دې باندې مجبور کولو کوشش کوو چې دا افغان کډوال په پاکستان کې پاتې شي، ځکه چې د دې خلکو په پاکستان کې رشتې دي، دلته کاروبارونه
کورونه دي دلته تعلیم کوي او تقریبا د څه پکې داسې دي چې د 50 کالو راهیسې په پاکستان کې دي. نو موږ هم دا وایو چې هغه افغان کډوال چې ډېره موده په پاکستان کې شوي وي، د هغوی بچي پیدا شوي وي او هغوی په دې سوسایټي کې نه د پاکستان په سوسایټي کې هغه مدغم شوي وي، نو یقینا چې دوی له شهریت ورکول پکار دي. ځکه چې ځینې کسان دا وایي یعنې په مختلفو چینلو باندې په مختلف سوشل میډیا باندې به تاسو د ځینو کسانو آرا اورېدلي وي، هغوی دا الزام لګوي چې افغان کډوال زیاتره په جرمونو کې ککړ وي. خو دا تیوري چې کوم ده دا نظریه بالکل غلطه ده. چې کومه هم سوسایټي ده په دنیا کې تاسو ګورئ هلته به د خیر و شر ماده موجود وي، هلته به کرمنلز هم وي. په سعودي عرب کې ډاکې وهلې کېږي، په مدینه منوره کې چې کوم دي شوکې او ډاکې تاسو ته پته ده زموږ د علاقې کسان لوټلي شوي دي، مکه معظمه کې. او د دې نه علاوه د سعودي عرب د باقي ښارونو خو زه ذکر نه کوم، په دوبۍ کې هم دا معامله روانه ده. یعنې په دنیا کې د جرمونو مخنیوي کول ممکن دي. نو یو سپیسیفیک قوم یا یو سپیسیفیک نسل چې کوم دی هغه د جرمونو لپاره ذمهوار ګرځول یقینا چې دا یو غیر معقول خبره ده. که جرمونه په هر سوسایټي کې یعنی د دې مخنیوي اگر چې کېدلی شي، کنټرول کېدلی شي، خو انفرادي طور عام افراد چې کوم دي په کې داسې خلک موجود وي که چېرې دا افغانان د پاکستان نه وهم ځي نو په پاکستان کې به د جرمونو شرح کمه نشي، ځکه چې دا د انسان د مزاج سره تړلې خبره ده. د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې POR کارډ لرونکي او ACC کارډ لرونکو کې دا فرق دی چې POR کارډ لرونکي په باقاعده توګه د متحده قومونو د کډوالو ادارې سره باقاعده رجسټر دي. دا بالکل غیر قانوني نه دي او په دې کې زیاتره خلک چې کوم دي هغه په کاروبارونو کې او په عام کارونو کې انګیج دي، انوالو دي. نو یقینا په دوی باندې د شوکو او ډاکو د جرمونو الزام لګول ښه خبره نه ده. دا په هره سوسایټي کې وي، که تاسو کراچۍ ته لاړ شئ، که تاسو لاهور ته لاړ شئ، که تاسو د پاکستان نه بهر هم وځئ، په هندوستان کې وګورئ، بنګلادیش کې وګورئ، نو هر کال د جرمونو انډکس جاری کیږي. نو هلته خو دغه افغانان ني، نو یقینا چې کوم په جرمونو کې ککړ دي دا د گرفتار کړی شي، د دوی د ټرایل وکړی شي، عدالت ته د وړاندې کړی شي. خو د دې په بانه باندې ټول قوم له سزا ورکول یا ټول قوم چې کوم دی هغوی له اجتماعي سزا ورکول دا ماته غیر معقول ښکاري. نو زه دا فکر کوم چې حکومت پاکستان چې کومه فیصله کړې ده د POR کارډ لرونکو لپاره د چې کوم د نه ګرفتارۍ او د دوی له د دوی هراسا کول چې کوم دی د دې نه منع کول دا ډېره غټه فیصله ده. او یقینا چې د دې نه مخکې مختلف اخباراتو د پاکستان TV چینلو دا راپورټ کړی و چې د 6 میاشتو پورې یعنې د 3 میاشتو نه واخلې تر د 6 میاشتو پورې د دوی د توسیع امکان دی. نو د دې طریقې کار به دا وي چې یعنې یو راتلونکو څو ورځو کې داسې یو سمري تیار شوې ده د مختلفو محکمو لخوا چې هغه کابینټ ډیویژن ته ولېږل شي او د هغې وروسته وفاقي کابینې ته ولېږلی شي. وفاقي کابینې په دې غور وکړي او د هغې وروسته وزیر اعظم شهباز شریف چې کوم دی د هغه په ساین سره د هغه په اجازت سره امکان دی چې دوی ته ډېر زر توسیع میلاو شي. یقینا چې په پاکستان کې دهشتګردي سیوا شوې ده. تاسو ته پته ده چې هاي روز تقریبا میاشت نیمه وشو چې ډېره زیاته دهشتګردي سیوا شوې ده. د دې له وجې د افغان کډوالو د توسیع دا معامله انختې ده چې څه وخت هم معاملات لږ بهتر شو. د پاکستان او افغانستان چې کوم چارواکي دي د دوی انګیجمنټس رابطې سیوا شوې. نو زما پوخ یقین دی چې د دې افغانانو په مدت کې به مزید توسیع وکړی شي. کتونکو همدا و د نننۍ ورځ همترین ویلوګ. راتلونکي ویلوګ پورې اجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.